السلام علیکم ورحمت الله. دا ودیر کلی دی، دا هغه کلی دی چې ټول اکثره کورونه زلزلې لاندې کړي وو، لکه څنګه چې قمر بنسټ وعده کړې وه چې د خلکو لپاره به کورونه شروع کړو انشاءالله. هغه ځای کې مو چې دا دلته لګیا دي تقریبا 10 کور هغه ځای کې شروع دي او چت ته رسېدلي دي. یو کور دلته دی، دی به لنډه خلاصه ویډیو درته وکړو. دا هم راسره وګورو، یو کور دا دی انشاءالله. دلته هم دغه د کار شروع دی او ښه ښایسته د کور مالک ډېر خوشحاله و. پوښتنه مې وکړه چې څنګه کار دی په زړه دی، ډېر خوشحاله و، دعاګانې هم کولې. نو همدغسې په ټولو کورونو باندې کارونه شروع دي انشاءالله. ډېر زر به له خیره د دې چت پټ شي، دې ته به رنګ او روغن ورکول سي، اشدارې او خلکو ته به وسپارو. بیا چې له خیر راځو نو هغه د سپارلو مراسم به هم درته ویډیو کلیپ کوو، تاسو سره به شریکوو. هغه ورونو چې مرستې کړي الله دې راضي شي، دا جاري صدقه وي انشاءالله. دې خلکو سرپناه برابر شي، ځکه خیمو کې خو یخ وي، ماشومان په دې ساحه کې ژمی هم سخت وي، واورې هم کېږي. نو کوشش مو دا چې څومره زر کېږي جوړ شي. خو متاسفانه مشکل دا دی چې یو کور دلته دی، یو کور هغلته دی، یو کور هلته دی، داسې ټول په یو ساحه کې نه دي یا یو شارک وی، ټول به هم په یو میاشت کې را جوړ کړي وو. دلته حتی مواد را رسول تاسو وګورئ دا لاره څومره سخته ده په دې پټیو کې، په دې پولو کې که نه. دا په خوله ویل اسانه نه، نور عمل کې ډېر سخت دی. انشاءالله کوشش به کوو چې د خلکو ته سرپناه وي زر جوړ کړو. الله مو خوشحال لره. ډېره مننه او درنښت. ښه وخت. السلام علیکم.